عاشي باندې بعض خلک سکی شکر دې په سونو غانې مې ویلي الحمدلله مثلا سبحان الله په غانا او په ګناه چې چا فخر وکړو زنوي ما د دې احناف علماء کرامو دې ملک اکثر احناف دي کړه احناف علماء کرامو کتابونه راوچت کې احناف علماء وی چې چا په ګناه فخر وکړو د ایمان نه وته لاړ اسلام نه وته دین ختم دین د لین ختم شو د کفر فتوی په احناف علماء کړی دي لاړ شي موږ نه تاسو نه کوی په قاسم تاسو وابیان دي او فلانیان دي او مذهب نه مني د دې مذهب علماء کرام لاړ شي دا زمون په معاشره کې چې کوم احناف علماء کرام دي دوی ته ورشي ورته دا کتابونه استاد د فقه روچت کوي چې سړی ګناه وکي او کبیره وکي او حرام وکي بیا په فخر وکي او بیا په شکر وباسي د حکم ستدي ما نه مکوې تاسو ما نه مکوې زغور ته قران خبره کوم قل انما حرم ربي الفواحش زما رب اډر کړي فحاشي حرام ده او بیا فقهاء احناف لیکلي دي چې چا په دې به حیو باندې فخر کو د ایمان نه لاړو ختم شو ایمان د دایره نه د بارو دا دي دوباره تجدید خپل ایمانو کې کلمه دی وي بیا د اسلام ته داخل شي والعياذ بالله دا وړي خبرې نن سبا خلکو تخکاري دین نه خلکو لوبي جوړ کړل د دین نه خلکو غب جوړ کړی دي ټوکې ټقالې کوي د دین سره د دین سره غب لګول نه دي پکاري د الله رب العالمین دین دا زموږ لوبو ته نه دی پاتې دا کلک او مضبوط دین دی ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دی الله فرمایي دا کلک دین دی د دې دین یو ختم سو کا خو دی قانی شو خوځوله استاد پټی پوله کچا خوځوله استاد کور دیوال کچا خوځولو او استاد چرتا په دکان او په جیدات باندې چا معمولی یو انچ یو فوټ قبضه وکړه مرګ کې او ټوپک راخلی الله دا دین درته رسې کا پخکاری دا درته ټوپ د پاره ښکارا شوی دی چې پولی دی ولا تباہ کړلی احکام دی ورله برباد کړو حرام دی ځان له حلال کړو په ګناه فخر کې شکر دی وباسي او بیا هم ته په اسلام کې داخله ما شکر لاړ شي دا چاره تاسو کوي چې دا د دین احکام ورته یاد دي او د الله نه یریږي چې درته بیان کړي پدیم پوهه کې